اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیه. معززو دې دپاره چې زمونږ او ستاسو زندگی قیمتي شي او وخت مو قیمتي شي، زما ذهن کې یو خبره راغله او هغه دا ده چې موږ او تاسو اکثر د مونځ په مسایلو کې، د اودس په مسالو کې کمزوري او اکثر عوام ورونو ته یا عام خلکو ته د مونځ مسایل، د اودس مسایل، د فقه مسایل نه وي یاد. نو ذهن کې مې دا خبره راغله که موږ د دې فقه کتابونه شروع کو عام چې ټول ملګري ترېنه فایده والي، انشاءالله زمونږ او ستاسو د دنیا د پاره به هم یو زبردست لارښود او د آخرت د ثواب او د اجر ذریعه به مو الله تعالی وګرځوي. اگر که زه مصروف هم یمه خو بیا هم دا وخت موږ هم د دې دین دپاره صرف کړی. پکار دا دی چې خلک د دین فایده والی او موږ د دین خدمت وکړو. الله تعالی مو دا خدمت قبول کړي. تاسو به هم راته دعاګانې کوئ چې الله تعالی صحیح خدمت راته نصیب کړي او نیت مو الله تعالی خالص د خپل رضا دپاره کړي، د دنیا د مفادو یا د نورو شیونو دپاره نه. معززو اراده مې دا ده چې زمونږ د فقه چې کوم کتابونه دي دا تاسو ته په دې نیټ باندې ووایم، ځکه ډېر ملګري لري دي هغوی رسیدګي نشي کولی او دا یو ښه سبب راوتلی دی. نو د دې نه به موږ او تاسو فایده والو. نو اراده مې دا ده د شروط صلات نه واخله تر هدایو پورې د دورې چې کوم هدایې دي بیو او شفا خو موږ الحمدلله هره ورځ تاسو ته په دې پیج کې او په واتساپ کې درکوم او تاسو یې اورئ. خو چې کوم لاندې کتابونه دي شروط الصلات، ورپسې خلاصه یا نور الیزا، مختصر القدری، شرح الوقایه او هدایه، داسې به حالت ترتیب انشاءالله موږ ځو او تاسو ته به روزانه 1 ساعت درس وایو. دې دپاره چې موږ او تاسو د دین او د اسلام د مسایلو نه خبر شو او کم ملګري چې د دې کتابونو درس کوي نو د هغوی دپاره یو زبردسته موقع په دې ده چې بیا به ورته درس کول اسانه شي. د چهارشنبې په ورځ راتلونکې د چهارشنبې په ورځ چې دا 19 د شوال راځي او 1440 هجري ده د دې کال، نو د چهارشنبې په ورځ د ماښام د مونځ نه بعد به 7 بجو نه واخله تر 8 بجو پورې موږ او تاسو د شروط الصلات درس شروع کوو. هر څو ورځې چې په دې ولګېدې بیا چې دا ختم شي بیا د هغې نه بل کتاب بیا بل کتاب. نو دې ملګرو ته خواست دی چې څوک موږ سره په دې درس کې شریکېږي چې د 3 شنبې په ورځ 4 بجو پورې موږ دې واتساپ ګروپ کې داخله چې دی جاری کړې ده او جاری ده. نو 3 شنبې 4 بجو پورې تاسو داخله کولی شئ. نو یو رنګه کاپي د تذکرې او عکس او خپل نمبر دا به راولیږئ. بیا موږ تاسو ته یو حاضري جوړو. نو هره ورځ به موږ ستاسو حاضري اخلو چې کوم ملګري موږ سره په دې درس کې شریک دي. کله چې دا د فقه دوره ختمه شوه بیا به تاسو ته یو سند درکو د دې فقه او هغه ستاسو د آینده دپاره به کارآمد هم وي او یو اعتماد هم دی. نو کوم ملګري چې موږ سره په دې درس کې شریکېږي د 3 شنبې 4 بجو پورې داخله وکړئ او خپل رنګه کاپي د تذکرې او عکسونه او نمبر او ادرس راولیږئ. دا ملګري به چې دی هغه تاسو ته داخله وکړي او هره ورځ به مو انشاءالله ستاسو حاضري اخلو. تاسو موږ ته دعا کوئ
او موږ به تاسو ته دعا کوو چې الله تعالی مو دا خدمت قبول کړي او د خپل رضا دپاره الله تعالی وګرځوي. او آخري خبره د پام وړ دا ده چې دا درس موږ ویډیا وایو، مفت وایو، لکه دې باندې د چا نه روپۍ یا پیسې د دې مطالبه نه کوو، خالص د الله تعالی د رضا دپاره او د دعا مطالبه مو درنه ده چې تاسو موږ ته دعا کوئ او چې الله تعالی توفیق راکړي د ښه خدمت او د ښه درس. الله مو خوشحاله او آباد ساتي. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علی